سږکال د ننګرهار په 7 ولسوالیو کې په 2019 هکټار ځمکه باندې د هندواڼو باغونه کرل شوي دي. دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د یادو باغونو د حاصلاتو اټکل 50,120 ټنه شوی دی چې د نورو کلونو په پرتله کموالی ښیي. د مسؤلینو په وینا د هندواڼو له کرکیلې ځکه کروندګرو سږکال مخ اړولی و او کمې شوي چې تیر کال سختو طبیعي آفتونو یاد فصل ځپلی و او همدارنګه کروندګرو هغه سبزیجاتو ته مخه کړې چې زر رسیږي او حاصلات په لوړه بیه پلوري. سږکال د ننګرهار په بیسودو، کامه، کوز کونړ، ګوشته، بټي کوټ، مومندره او لالپور ولسوالۍ کې په 2019 هکټار ځمکه هندواڼې کرل شوي چې د اټکل له مخې به 50,120 میټریک ټنه حاصل ورکړي. تیر کال په 2240 هکټار ځمکه هندواڼې کرل شوي چې 1,994 میټریک ټنه حاصل ورکړی. سږکال د هندواڼو په کار کې یا د کار په ساحه کې یو څه کموالی راغلی دی چې د هغې علت دا دی چې تیر کال کې مارکیټ ښه نه و. بله موضوع دا وه چې خلکو هغه سبزیو او ترکاریو ته مخه کړې چې هم په کم وخت کې حاصل ورکوي، هم عاید ښیي. بل لور ته کروندګر وایي که څه هم سږکال له نورو کلونو باغونه ښه دي او حاصلات یې ښه شوي دي، خو بازارونه یې دومره کمرنګه دي چې هغه تاوانونه هم نه سر کوي چې د کال په اوږدو کې د هندواڼو په فصل کړي دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې په کور دننه او بهر ورته د ښه بازار موندنې لپاره زمینه برابره کړي. آفتونو نه انشاءالله الله بچ کړي دي، فصلونه هم په ورځ کال نه ښه دي، سږکال خو بازار نه لري. باید دې ته یو طرف ته لار ورکړی شي، پاکستان ته لاړ شي، بل طرف ته لاړ شي. د هر ملکونو میوه موږ ته راځي، زموږ د ملک میوه یو طرف ته هم لار نه وړله. دې باندې ما 25 لکه روپۍ مصرف کړی، 15 جریبه ځمکه کاریګر را سره دي، 8 نفره کاریګر دي دلته را سره دایمي پراته دي. ماشاءالله باغونه هم ښه شوي، بد نه دي شوي، مصرفونه هم پرې راغلي دي، خو ولې زموږ مال په بازار نه خرڅېږي. بازار نشته، دغه ګاډي به موږ بارول په 10,000 په 15,000 دا به خرڅېده، اوس یې ویسو 15,000 شپږ روپۍ خرڅېږي. همدارنګه په یادو باغونو کې سلګونو کسانو ته موسمي کاروبار پیدا شوی. دوی وایي خوښ دي چې هره ورځ کور ته له ګټې وټې سره ستنېږي او د بیکارۍ له ستونزې خلاص شوي. ډېر خوشحاله یم چې دلته لاله مزدوري کوو، خپلو بچیانو ته 200-300 روپۍ ورځې پیدا کوو چې بېګا ته کور ته څه په ویشو. ډېر خوشحاله یم، په دې خوشحاله یم چې خپل وطن کې راته د کار زمینه برابره شوه، کور ته م نږدې دی، سهار راځو کار ته او مازدیګر ځو بیرته خپل کور ته، بس ښه لاله هغه مزدوري راته پکې پاتې کېږي. سهار راځو مازدیګر بیرته ځو، خپل بچیانو ته میوه م وړو، پیسې م وخلو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په ننګرهار کې په 2404 هکټار ځمکه باندې د هندواڼو باغونه کرل شوي وو چې 1,14,490 ټنه حاصلات یې ورکړي وو. سحر ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.